بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویریبل سپیس ان میموري دوستانو، دا یو قاعده ده چې هر کله ستاسو وغواړئ یو وسایل په یو ځای کې کیږدئ، هغه دپاره باید تاسو ځای ولرئ. همدا ډول کله چې تاسو وغواړئ د کمپیوټر په میموري کې یو څه ذخیره کړئ، باید د میموري څخه یو ځای ستاسو راواخلئ، راونیسئ، یا یې ریزرو کئ. کله چې دغه ځای ریزرو کوئ، د هغې دپاره باید تاسو ویریبل ولرئ. ویریبل چې ده هغه سپیس ان میموري، یعنی د کمپیوټر په میموري کې یو ځای ته ویل کیږي. کله چې ستاسو یو ځای رانیسئ، باید تاسو ویریبل ډیکلیر کئ، یعنی ویریبل ولیکئ. د ویریبل ډیکلیر کولو سینټکس چې ده هغه په دې ډول ده، یعنی لومړی باید د ویریبل ډیټا ټایپ ولیکئ چې تاسو په دغه ویریبل کې یا دغې میموري په دغې یوې حصې کې کوم ډول ډیټا ثبت کوئ. هغې څخه وروسته د ویریبل نوم ولیکئ، او کله چې ویریبل نوم ولیکل، بیا ایکول یعنی مساوي نښه چې ده، یا دغه چې د کمپیوټر یعنی د سی شارپ په ژبه کې اساینمنټ اپریټر ویل کیږي، د هغې په مرسته ورته ویلیو پاس کئ، یعنی ویلیو پکې کیږدئ، او په پای کې سیمی کالن باید ولیکئ. دوستانو، سیمی کالن چې ده دا باید د سی شارپ د هرې جملې په پای کې باید ستاسو ولیکئ. دلته ستاسو هم کتلی شئ چې یوزینګ سیسټم اخر کې سیمی کالن ده، همداسې یوزینګ سیسټم کلیکشنز ډاټ جنریکس چې ده هغې په یعنی هر جمله چې کله پای ته رسیږي، هغې په پای کې څه شی ده؟ سیمی کالن ده. دوستانو، دلته ستاسو لیدلی شئ چې زما لومړی ډیټا ټایپ دلته چې ده انټ ده، انټ ډیټا ټایپ ده. هغې څخه وروسته د ویریبلز نوم ده، او هغې څخه وروسته ایکول یا اساین ده یا اساینمنټ اپریټر ده. هغې په مرسته ما 10 عدد چې ده دغه ویریبل ته پاس کړی ده چې ډیټا ټایپ یې څه شی ده؟ انټیجر ده. دوستانو، دغه یو طریقه ده ویریبل ډیکلیر کولو دپاره. ویریبل ډیکلیر کولو دپاره دوهمه طریقه چې ده هغه لومړی باید ډیټا ټایپ یې ولیکئ، بیا د ویریبل نوم ولیکئ او سیمی کالن ولیکئ. او په دوهمه جمله کې تاسو کولی شئ چې ویریبل ته ویلیو پاس کئ، یعنی بیا نوم د ویریبل نوم ولیکئ، هغې ته اپریټر یعنی اساینمنټ اپریټر په مرسته یو عدد پاس کئ. یعنی دغه دواړو طریقو له لارې تاسو کولی شئ چې یو ویریبل ډیکلیر کئ او ویلیو ورته پاس کئ، او دغه ویریبلز بیا ستاسو د پروګرام په هر ځای کې کارولی شئ او هغې څخه ګټه پورته کولی شئ. دوستانو، بیا هم وایم چې ویریبل چې ده دا میموري، اصل کې میموري یوې برخه موږ ریزرو کوو د ویریبل په مرسته. هغې برخې ته څه ویلی کیږي؟ ویریبل. ویریبل څه شی لري؟ ډیټا ټایپ باید ولري، نوم باید ولري، او یو عدد باید ولري. که چیرته موږ ویریبل ته عدد پاس نه کړو یا ویلیو پاس نه کړو، هغه ډیفالټ ویلیو د ځانه سره اخلي، چې دلته د انټیجر ډیفالټ ویلیو چې ده 0 ده. دوستانو، دلته ستاسو کولی شئ د انټیجر ډیټا ټایپ په ځای ډیسیمل هم ولیکئ، چې دلته ستاسو سره انټلیسنس هم مرسته کوي. که ستاسو بیا ډیسیمل ډیټا ټایپ خوښ نه وي، ډبل هم یو ډیټا ټایپ ده، هغه هم ستاسو کارولی شئ. همدا ډول بایټ هم یو ډیټا ټایپ ده، ستاسو یې کارولی شئ. همدا ډول سټرنګ هم یو ډیټا ټایپ ده چې ستاسو یې کارولی شئ. یعنې دلته ستاسو مختلف ډیټا ټایپس چې دي هغې باید ستاسو ولیکئ. مهم نه ده چې ستاسو انټ، خو دلته زما انټ ولیکه، هغې په خاطر زه غوره کړه، ما ولیکه، او دا مې غوره وګڼه چې دلته انټ ولیکم. ستاسو خپل ضرورت مطابق دلته ډیټا ټایپ لیکلی شئ. دوستانو، دغه و د نن ورځې لیکچر موضوع. تر بل لیکچر پورې مې په لوی چښتن سپارم. الله مو مل شه.